دستګاه په یو ډېر مهم ارګان در سره خبرې کوم. لارج انټسټاین یا زموږ سترې کولمې یا غټې کولمې. ښه، لارج انټسټاین یا زموږ غټې کولمې یا لارج باولز په بالغ انسانانو کې تقریبا 1.5 متره یا 1.5 متر طول لري. ښه، په هضمي دستګاه کې د خولې او حلقوم نه راښکته مرۍ ده، مرۍ یا اسافیګس. دا یو عضلاتي ټیوب ده چې د خپلو مخصوصو مارپیچو حرکاتو په واسطه ژول شوي خواړه چې بولس نومیږي را انتقالوي معدې ته. سټمک یا معده. معده هم بولس اخلي په خپلو حرکاتو یا انټرال موټیلیټي یا ټرایټوریشن په واسطه او د خپلو ترشحاتو په واسطه هضموي او په کایم یې بدلوي. کایم هم بالاخره کوچنیو کولمو ته له دې سفنکټره کوچنیو کولمو ته راننوځي. په کوچنیو کولمو کې دا زموږ کوچنۍ کولمې دي، سمال انټسټاینز، او کوچنۍ کولمې بالاخره دلته د غټو کولمو سره یوځای کیږي. زموږ لارج انټسټاین یا غټې کولمې په څو مختلفو برخو ویشل شوي دي. لارج انټسټاین ښه، لارج انټسټاین د ایلیوسیکل جنکشن نه شروع کیږي. د ایلیوسیکل جنکشن نه شروع کیږي تر انس یا مقعده پورې دوام کوي. دا ایلیوسیکل جنکشن ده، ایلیوسیکل جنکشن ایلیوسیکل جنکشن له دې ځایه غټې کولمې شروع کیږي. تر ټولو کوچنۍ او لاندنۍ برخه یې اپنډکس نومیږي. اپنډکس لومړۍ برخه د سترو کولمو د سیکم په نامه یادیږي. سیکم د اپنډکس سره وصل ده. له سیکم پورته ساحه د کولون په نامه یادیږي. کولون له دې ځایه شروع شوی ده، همداسې پورته ځي تر دې ساحې پورې ټرانسورس کولون ده. وبښئ، اسنډینګ کولون، دا ټرانسورس کولون، دی هم ډیسنډینګ کولون، دا سیګمایډ کولون، او بالاخره بله برخه د سترو کولمو ریکټم او انل کانال یا د مقعد کانال نومیږي چې په دې باندې مفصلا خبرې کوو. کولون په څو مختلفو برخو ویشل شوی ده. دې ساحې ته یې اسنډینګ کولون وایي. اسنډینګ کولون د سیکم سره نښتی ده او پورته حرکت کوي، ځکه اسنډینګ یا جګیدونکی کولون یا جګیدونکی کولمه ورته وایي. دې ساحې ته د سترو کولمو هیپاټیک فلیکچر ویل کیږي. هیپاټیک فلیکچر ځکه ورته هیپاټیک فلیکچر ویل کیږي چې دقیق همدې ساحه کې زموږ ینه یا ځیګر یا لړمون پروت ده. داسې دلته هم د صفرا کیسه ده او دا خپل بلري چینلز دي. دې ساحې ته د سترو کولمو ټرانسورس کولون ویل کیږي. ټرانسورس کولون هغه چې په افقي ډول په نس کې پروت ده. ټرانسورس کولون. ښه، د ټرانسورس کولون نه لاندې ډیسنډینګ کولون ده. له ډیسنډینګ کولون لاندې سیګمایډ کولون ده.
له سیګماید لاندې ریکټم چیرته چې ډک امتیاز یا غایطه مواد ذخیره کیږي، دا هم انل کانال یا د مقعد کانال ده، او دا هم بالاخره د سترو کولمو تر ټولو آخري برخه مقعد یا انس. له مقعد تر الیوسیکل جنکشن یا تر دې ساحې پورې ټول لینت یا ټول طول د غټو کولمو په بالغو انسانانو کې 1.5 متر ده. د کولمو یو سلسله ډېر مهم وظایف موجود دي چې په هغو مفصلا خبرې کوو. زموږ سترې کولمې په جذب کې، په هضم کې، په ترانسپورټ کې د غایطه موادو ډېر مهم رول لوبوي. دغه ساحه د سترو کولمو اخلو، زوم کوو او سټرکچر په مایکروسکوپ کې ګورو چې څه ډول یو ساختمان لري. د کولمو دغه ساحه که راواخلو او زوم یې کړو، نو د کولمو دیوال 3 مختلفې پردې لري. لومړنۍ پردې ته میکوزا وایي. په میکوزا کې میکوزل حجرات دي یا اپیتیلیل سیلز دي، معمولا سمپل کلمنر اپیتیلیم. په ټوله هاضمه جهاز کې خصوصا په کولمو او معده کې موجود ده. په مرۍ کې بیا سټراتیفاید سکوامس او کلمنر اپیتیلیمز دي چې په هغو په تیرو لکچرونو کې غږېدلي وو. دا د کولمو د دیوال لومړنۍ یا داخلي پرده ده. ښه، دا ساحه مو زوم کړله. لومړۍ پرده یې د میکوزا په نامه یادیږي. میکوزا. ښه، په میکوزا کې اپیتیلیم موجود ده. په اپیتیلیم کې اپیتیلیل سیلز او ګلنډز یا ګلنډز اف لیبرکونز دي چې هغه بیا خپل مخصوص ترشحات لري. د میکوزا شاته چې کومه بله پرده ده د عضلاتو، دې ته سب میکوزا وایي. په سب میکوزا کې د وینې رګونه، همدارقم د اعصابو حجرات، نیورو ترانسمیټرز ټول لیدل کیږي. دویمې لایې ته یا دویمې پردې ته سب میکوزا وایي. د غټو کولمو د دیوال په مایکروسکوپ کې که وګورو، لومړنۍ پرده یې میکوزا او دویمه پرده یې سب میوکوزا ده. په سب میکوزا کې معمولا زموږ سره د وینې رګونه، د اعصابو حجرات دي، همدارقم نیورو وسکولر بنډلز ټول په سب میکوزا کې لیدل کیږي. همدارقم د کولمو ځینې وظایف لکه ترشحات په سب میکوزا کې کیږي. د کولمو د دیوال دریمه برخه یا دریمه پرده د مسکولرس په نامه یادیږي. په مسکولرس کې د عضلات موجود دي. د دغو عضلاتو د کنټرکشن یا د حرکاتو د وجې په کولمو کې مخصوص حرکات پیدا کیږي او دې پردې ته یې مسکولرس وایو. مسکولرس. ښه، مسکولرس دوه برخې لري. له بیرون نه لومړی له بیرون طرف نه که د کولمو دیوال ته ننوځو، نو آوټر لیر یا بیرونی پرده د مسکولرس بخش چې ده هغه لانګیچوډینل ده. لانګیچوډینل څه معنا؟ په اوږدو باندې پرته ده. او د مسکولرس داخلي پرده چې کومه ده یا انر لیر، کوم عضلات چې په داخلي بخش کې له داخله لیدل کیږي هغه سرکولر دي، یعنی حلقوي شکل باندې دا عضلات پراته دي چې دا وروسته بیا په ډایګرام په شکل کې ښیو چې یو څه واضح شي. آخري پرده یې د سیروزا په نامه یادیږي. سیروزا له پیریټونیم جوړه شوې ده. پیریټونیم هغه پرده ده چې د کولمو د هاضمې جهاز اکثریت ارګانونه پوښي، خصوصا کولمې. نو زموږ
د کولمو دیوال که د مایکروسکوپ لاندې ګورو په حقیقت کې داسې څلور پردې لري او میکوزا، سب میکوزا، مسکولرس او سیروزا یې نومونه دي. که همدغه وضعیت په مایکروسکوپ کې وګورو، یعنی دغه ساحه مو واخیسته، زوم مو کړله، داسې یو ساختمان لري په مایکروسکوپ کې. ښه، راځو د کولمو ترشحاتو ته. کولمې خصوصا سترې کولمې زموږ په وجود کې ډېر مهمه ترشحات لري چې هغه ته انټسټینل جوس هم ویل کېږي، انټسټینل سیکریشن یا انټسټینل جوس. انټسټینل سیکریشن. ښه، کوم مواد چې په سترو کولمو کې تولیدیږي، کوم مایات، تقریبا یوه غټه فیصدي اوبه تشکیلوي. یعنې هغه کوم ترشحات چې د سترو کولمو د اپیتیلیم د حجراتو نه کېږي، تقریبا 0.5% جامد دي، یعنی 0.5% ترشحات په کولمو کې جامد دي، متبقي 99.5% اوبه تولیدیږي په سترو کولمو کې. واټر یا اوبه. دغه جامد مواد په سترو کولمو کې په دوو برخو ویشو، یا عضوي مواد دي ارګانیک، یا هم غیر عضوي مواد دي ان ارګانیک. په غیر عضوي موادو کې چې په کولمو کې ترشح کیږي، ډیر مهمه منرالونه پکې دي، لکه سوډیم، دا سمبول د Na، لکه پوټاسیم، همدا رقم بل آیان لکه کلوراید، همدا رقم بایکاربونیت، فاسفیټ، او د دې ترڅنګ د سلفیټ په نامه مواد، سلفر کمپاونډز یا سلفیټس، دا هغه ارګانیک یا غیر عضوي مواد دي چې د کولمو په واسطه باندې ترشح کیږي. راځو د کولمو غیر عضوي عضوي ترشحاتو ته چې کوم دي او څه نومونه لري. په عضوي موادو کې چې له کولمو نه ترشح کیږي، تر ټولو مهمه د سترو کولمو نه ترشح شوی مواد یو پروټین ده چې البومین نومیږي، او دا د مایعاتو تعادل زموږ په وجود کې ساتي. بل پروټین چې د ګلوبولین په نامه یادیږي، ګلوبولین، دا هم د سترو کولمو په واسطه تولید کیږي. او د میوسین په نامه مواد چې معمولا د ډکو میتیازو په ترانسپورټ کې ډیره مرسته کوي، یعنی نچرل لګزیټیوز دي، دا هم د سترو کولمو په حجراتو کې تولیدیږي. همدا رقم د یوریا په نامه مواد زموږ په سترو کولمو کې تولیدیږي. دا هغه تولیدات دي چې د سترو کولمو په حجراتو کې کیږي، خصوصا اپیتیلیم حجرات، او په دغه حجراتو کې د لوبرکانس په نامه ګلنډز یا غدوات موجود دي. ټول بالاخره یو ځای د هضم، د جذب او د ترانسپورټ پروسه پر مخ بیایي. د کولمو پر ناروغیو به په راروانو لکچرونو کې خبرې وکړو. په سترو کولمو کې بلا ډېرې ناروغۍ منځته راځي، مثلا انفیکشنز یا انتانونه، التهابات کولی شي په سترو کولمو کې د تکلیف سبب وګرځي. په انفیکشنونو کې امیبیاسز یا انټ امیبا هیسټلوټیکا ده، همدا رقم جاردیاسز چې د جاردیا د وجې پیدا کیږي، ای کولای په هکله هم خبرې کوو. وبخښئ، ای کولای خو د سترو کولمو نورماله فلورا ده. د السریټیو کولایټس جمع کرون ډیزیز په هکله خبرې کوو چې دا د سترو کولمو یوه ډیره مهمه موضوع ده. د آی بی ډي په نامه باندې یادیږي، اریټیبل باول ډیزیز.
آی بی اس یا ایریټیبل باول سینډروم او تفکیک له آی بی ډي سره، او بالاخره د انورکټل کارسینوما په نامه انورکټل سی ای یا کارسینوما یا د سترو کولمو او مقعد سرطانونه. دا هغه موضوعات دي چې په راروانو لکچرونو کې پرې خبرې کوو.